السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په دا بعضو کاغذانو باندې د الله جل جلاله نوم نوشته وي، دغه راپورته کول ثواب لري که نه لري؟ محترم د علي رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که د الله نوم پر یو کاغذ نوشته وي او هغه بیا پر مځکه باندې پروت وي، بعث الله الیه 70,000 ملک، الله 80,000 ملایکې ورته راواستوي، دغه خپل اسم و خپل نامه مبارک ده. د 80,000 ملایکې وایي د دې اسم شاوخوا ګرځي او راګرځي، یسبحون الله و یقدسونه، د الله پاکي بیانوي او د الله جل جلاله لوی بیانوي، تر هغه وخته پورې چې یو ولي د اولیاءو څخه د الله جل جلاله راسي دا کاغذ پورته کي، تر دا وخت پورې دغه ملایکې د الله د دې اسم مبارک ترشو سوي. نو رسول الله اسلام وایي که چا کاغذ پورته کړي پاکي د الله نوم نوشته و، الله جل جلاله به په علیین کې د ده مقام پورته کړي. یو سجین دی یو علیین دی، د مؤمنانو ځای علیین دی او د کافرانو ځای سجین دی. نو هغه څوک چې د الله د نامه احترام وساتي، الله د ده نوم په علیینو کې پورته کړي، معزز یې کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي الله به د ده څخه عذاب پورته کړي، وعن والدیه العذاب، د ده د مور و پلار څخه به عذاب پورته کړي، و ان کان کافرین، که څومره پر کفر باندې مړي وي. بل روایت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت شوی دی، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که چا کاغذ را پورته کوي په هغه کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی وه، اجلالا لله، د الله د لویي په خاطر باندې دا اسم را پورته کوي. نو الله جل جلاله به دغه څوک په صدیقینو کې ولیکي. په صدیقینو کې د انبیاو څخه را بعد دوم مقام د صدیقینو دی. صدیقین هغه ډله دي چې تر انبیاو را بعد تر شهیدانو تر علماو تر هر چا لوړ مقام لري. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک د صدیقینو مشر دی. نو که چا د الله نوم لمځه کې را پورته کوي، الله به په صدیقینو کې حساب کوي. نو محترمو دا بیخي عظیم اجر لري او بیخي غټ ثواب لري. او بل دا د الله نومان اوس په د اخبارو کې راځي، په مرداریو کې پراته اوس پر هر شي باندې نومان لیکلي. تفسیر ساوي پر همیش د جلالین د سورة الواقعه د آخري آیات متعلق وایي که د الله نوم په مرداري کې پروت چا قصه نه کړي راپورته، دا سړی کافر کیږي. که د الله جل جلاله د ذات او د الله جل جلاله د صفات او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې ټولو احترام او د دې ټولو عزت پر موږ باندې فرض عین دی. نو زه دې ته وایم که اوس د دې کاغذانو پر ځای باندې پیسې پرتې وای، موږ به یوه صدرۍ له مخ له خوا اغوندی، یوه به مو د شا له خوا اغوستلی، د جیبونو به مو غټ غټ ور جوړ کړی وای، بیا د هېچا څخه دغه پیسې نه پته کېدلې چې راپورته یې نه کړي، بیا واره یې نه ورکړلی خلکو ته. اوس د الله نوم پروت خلک یې نه راخلي، په خبر نه دي. کله کله زه به د بازار کې ورټیټ شم، یو قسم کاغذان دي د الله نومان حفیظ جل جلاله په لیکلي، نو دا راواخلم. بعضې خلک دی راته شکمن چې دا اوس څه کوي، اوس خو دغسې دی بیا باوره واخیستو، باره دستي سر وخلاص کړم چې دا کاغذ باندې د الله نوم نوشته دی، په دې خاطر مې راپورته کړي. د دوی ورپاڅېده ویل مولوي صاحب دا خو بیخي موږ ته دې لا راپام. نو دا کاغذان راټولوئ، دا اخبارونه راټولوئ چې په دا روډو پر لارو باندې پراته وي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر زمانه کې به سهار مؤمن وي، ماښام به کافر وي، ماښام به مؤمن وي، سهار به کافر. خو دغه حالت دی. الله نومان په مرداریو کې غورځوو، د الله نومان په کچرو کې غورځوو. الله جل جلاله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. حدیث رقم 554 555 باب نمبر 2 اتیایم
صفحه 421. الترغیب فی فضائل الاعمال د عثمان ابن شاهین چې په 290 کې وفات شوی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.